السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. څنګه جوړې؟ شکر دی الله فضل دی. خپل څنګه؟ ته ښه شپه دې بخیر دې راکړه. شکر الله فضل دی. یاره مورې د بر کلي کې نو جنۍ خوښه شوې ده، که دا دې راته کړې وای نو ډېره به ښه وه. وایه زویه سمه ده، ستا په خاطر به لاړه شم او جینۍ به درته وغواړم، ته هېڅ فکر مه کوه، مه خفه کېږه زویه. یاره خیر اوسې مورې، خدای دې ستا غوندې مور هر چا ته ورکړي. راځه تکړه کې طبیعتونه کله راځه څنګه خورې کله څنګه طبیعتونه نشه ده. خورې زه به درنه لاړه شم اوس، بیا به خبرې کوو. ها غرمه نه پاتې کېږي؟ نه بس خوشحاله اوسې بس په مخه دې ښه هلکانو باندې سلام کوه. خدای پامان په مخه دې ښه. دا راغلمه، راځه سړی مه شې. ویې خواره مه شې، دغه دی درغلمه. طبیعت دې څنګه دی بچیان؟ شکر ده خیر اوسې. راشه کوټې ته راشه. دلته به کښېنم که نه؟ بس یو څو خبرې در سره کوم. راځه سمه ده. نور څنګه؟ شکر ده. بچیان دې څنګه دي؟ هغه لورګان دې څنګه دي؟ ټول ښه دي خپله ښې. شکر دی. زوی دې ښه ده؟ ښه دی شکر دی. نه پاتې کېږي؟ نه بس خوشحاله اوسې، بیا به خبرې کوو. په مخه دې ښه. خدای په امان. ستړې مه شې مورې. خیر اوسې، مننه، خوشحاله اوسې زویه. مورې خبر څنګه شوه؟ ګوره زویه، دا خلک خو په موږ باندې داسې غټ بارونه کېښودل چې دا خبره به څنګه شي. مورې خیر دی، د ما دپاره لاړه شه، ما هم سره بوځه. سمه ده زویه. راځه خورې ستړی مه شې. دا دې خورې درلو. ستړی مه شې خورجانې. ستړی مه شې زویه. راځئ خورې. راځه زویه راځه بچیه راځه. کېنه زویه. کېنه پاس کېنه پاس.
وترورې زه غواړم چې ستا لور یو وارې ښکل کړم بیا تا سره ټول عمر دپاره خدای پاماني وکړم بې شرمه دا ته څه وایې ترورې دا خو د بېشرمي خبره نه ده زه غواړم چې د خپل نیکه وصیت په ځای کړم چې همیشه یې راته ویل چې د کومې تیږې پورته کولو توان نه لرې یو ځل یې ښکل کړه په هماغه ځای یې پرېږده تیږه په خپل ځای درنده وي